ما خبره دا کوله او مقصد زما د خبرې داو چې د قرآن تلاوت ډیر کوي او الله ډیر یادوي تاسو په ژوند کې تقوا پیدا شي. نه هم خبره چې دغه د لاسه تقوا پیدا کیږي مراقبه الله د الله لحاظ ساتل چې څه کاروم کې په زړه کې دی چې الله معیني او الله زما اوري نو پتا کې به څه پیدا شي تقوا. لسم کار چې دغه د لاسه په انسان کې تقوا پیدا کیږي د شیطان هغه چالونه پیژنده چې دغه د لاسه هغه ته پساوي او بیا به دغه مقابله څنګه کې. یو لسمه خبره چې دغه د لاسه په ژوند کې تقوا پیدا کیږي د الله سره محبت کول د ټول مخلوقاتو نه ډیر د دې مخلوقاتو نه زیات محبت ټول مخلوقاتو نه زیات محبت به د چا سره کې د الله سبحانه تعالی سره. کله چې ستا محبت د الله سره د دې هر څه نه زیاتو بیا پتا کې تقوا راځي. الله سبحانه وتعالى بالقرآن كوي ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله. الله باز خلک هغه دي چې د الله سره شریکان جوړ کړي دي او دا غو سره هم دي محبت کې لکه څنګه چې د الله سره کوي. نو دا مخلوقات شریک کړي دي د الله په دې محبت کې او باز خلک د دنیا سره محبت کوي بوله یذ بالله بلکې د الله سره چې څومره محبت کوي دا غي زیات محبت د دنیا سره کوي چې دي خلکو به ګوره سهالي او د بچو سره ډیر محبت کوي د خزي سره او د تر او د ماما او د کاکا سره. الله بیا په دغه آیت کې د مؤمنانو خبرم کوي والذین آمنوا اشد حبا لله. الله کوم خلکو چې ایمان راوړل دا غوي زیات محبت چې هغه د رب العالمین سره د الله په مخ کې هغه د بل چا دي لحاظ نه کوي چې زه خیر دې پلاني خبره به د الله خبره به پریدو د پلاني د به ومنو نه. نو د الله سره محبت ډیر ساتي تاسو په ژوند کې به تقوا راشي. دا سوال جواب مختصر چې زموږ په ژوند کې به تقوا څنګه پیدا کیږي پرې پوه شوي کې پوه نه شوي. زما دا امید ده ان شاء الله تاسو په پوه شوي مې او تاسو په عملوم کوئ چې په تاسو کې تقوا پیدا شي. الله سبحانه وتعالى موږ کې تقوا راوړي. بل حدیث راوړی د مؤلف رحمه الله عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول عبد الله بن مسعود وی رسول الله صلی الله علیه وسلم بدا دعا غوښته اللهم اني اسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى. یا الله زتانه هدایت غواړم او تقوا او پاک دامنی والغنى او لا پرواهی د خلقنا. رواه مسلم د حدیث په صحیح مسلم کې د حدیث کې دا فائدہ مؤلف رحم الله تعالی دا خبره خي چې تقوا ګره یوازي دا نه چې تسریب وای چې په ما کې تقوا رااله نه ته کوشش کې او د الله سبحانه تعالی نه به دعاګانې مغواړي چې الله په ما کې تقوا پیدا کړي. نو یو طریقه د تقوا را وستو دا شوه موږ مخکې ذکر کړی یو لس د سوي مشوه دولسمه د الله نه تقوا غوښته چې الله په ما کې تقوا راولي. په دې حدیث کې دا فائدہ وګوره رسول الله صلی الله علیه وسلم د الله نه هدایت غواړي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم محتاج دی د هدایت ته چې هغه ته محتاج دی نه مو ته به څنګه نه محتاج. په دې حدیث کې رسول الله پاک دامنی وغوښته عفاف عفت او پاک دامنی کاغه د خېټي او کاغه د عورت. عورت د چې ته د عورت په حرام ځکه استعمال نه کی او د خېټي دا چې صد الله درکې باغې باندې صبر وکړو د چانه سونه غواړي او الله دې په مونږ کې د دوانه عفتونه پیدا کړي. الله سبحانه وتعالى دې مونږ چرته انسانانو ته محتاج دي. انسانانو د محتاجی د ځان له عذاب دي. نزدیک به د حدیث په اخر کې والغنا او لا پرواهی د سنه د خلقونه. رسول صلی الله علیه وسلم ته نصیحت کړی د مونږ ته بل حدیث کې چې د خلقو په لاس کې چې سدي د دین ځان بے پروا ساتل دي خلقو به تاسو سره محبت دي. ندی ته موږ ورته پلاني سره لینډ کروزر دی د پلاني سره بنگله ده او د پلاني 15000 تنخواه ده او د پلاني 10000 تنخواه ده او د پلاني دی گاډي ته وګورو دی بچو ته وګورو دي ته نه کله چې تا کې دا خو ته بس پک دي خلکو مخ کې بس پک نو د خلکو سره چې سدي الله ولا ورکړي دي بس الله دې ولا خډیر ورکی تخپل ژوند ته روا نو درون بم ښکاری سبا ښکاری درون د سپک سره چې بلار باندې تیری بدقه چیرې د شماري چې سو غاډي تیر شو او د پلانې سټیم روزي د کور نو سټیم نه نوزي او 100 روپۍ برده سره 100 باندې خپل سوچونه پکې نو درون انسان او اوچت مسلمان هغه چې خلکو په لاس کې چې سید هغه نه صحیح دغه نه بے پروايي دغه نه لا پروايي مړ لکه الله غل ورکړي دی الله دې ته روزي کوي الله دې به برکت واچي او که زمونږ ورته ضرورت نه مونږ بس وو یا الله مونږ لیم راک خبر ختم شو خو پس خیدن ورو خلکو ته او چمچي چلول او
جی راشي کېنه او جی ودرېږي سړی بو چې ښا شیخ صاحب نو تل کوم ته دا چې احترام مکوئ د خلکو نه یو احترام یو چمچه چلولي احترام خو به غریب سړیم کې کنه نو ته خو غریب سړی ته نه وای چې کېنه راشي درشي دا غسر خو نه کې دا کم احترام د جته سیب د مالدار کې احترام خو به غریبوم کې کنه نه غریب چې ویني هغه سره دغه نه لار بدله مالدار چې ویني او ملک صاحب چې ویني او پلانې صاحب چې ویني او تاجر صاحب چې ویني هغه ته راشه او کینو په غریبۍ کوله چې او بسکټ او چرګ او غوخه او باسي ته احترام دې ک لالچ دې لا لالچ دې الله دې دې ژوند موږ ساتي چې انسان محتاجی شروع کیو دغه چاغه ته چمچي چلی سب د دنیا د پاره ها موږ دې یو بل ادب او احترام کو خود دې د پاره چې الله سبحانه تعالی زموږ ناراضي شي یو سړی غریب دی دا غم په باندې حق دی یو سړی مالدار دی دا غم په باندې حق دی الله سبحانه تعالی د صفات او د خوې په من کې پیدا کړي دا غیر باندې حدیث راوړی دی عن ابي طريف عدي بن حاتم الطائي رضي الله عنه دا حدیث د ابو طريف عدي بن حاتم الطائي حاتم الطائي پیژنې کنه عربو کې ډېر مشهور سړی تیر شوی ډېر سخی انسان و دا حاتم طائي خو دې کافر مړ شو زوی مسلمان دی عدي رضی الله عنه د دې پلار په عربو کې مثال دی لکه چې کله دا ویل غواړي عرب چې پلانې ډېر غنی دی نو په متل کې څوک ذکر کوي وی پلانې دي سیده لکه حاتم طائي د دومره سخی انسانو او د دې سره یو اسو چې په دغه قسم خلک براتلو د اس غوښتو او په لکاو دینار او درهم دې ته خو دنه خرڅو نه په دغه سو ملمانه ډیر راتلو سخی انسانو عرب خلک متل کوي وي د پلاني کور د کلی په منځ کې دی دې سم ته د پلاني کور وکیل په منځ کې ملمانه ډیر دي او کله متل کوي د پلاني د کور دیوالونه دنګ دي خلکو تخکاری د پلاني کور غرزي جزو او کله متل کوي د پلاني په کور کې ایره ډیره پرته ها سبکی ملمانه بګړي او بخیل کور کې د کلی په منځ کې خصو کې ویني نه ایره داغه په کور کې ویره ویني چې سبکی شتینه د خوراک ته ایره سي شي ویني الله سبحانه تعالی په مونږ کې د سخاوت صفت پیدا کړي ډېر اوچت صفت ته د الله مخوخته د پیغمبر صلی الله علیه وسلم مخوخته د مسلمانانو د انسانانو مخوخته دا حاتم طيب چې بخلق راځي د سم ملمانو او دبه ململ لازم یا بيزاله لولا یا به ګډه لالو یا به اوخلالو د طریقه کته ډوډۍ خوري او کنه خوري ایو د نن سباغي سټ وګري چیرول کده ته به جوزه تسوي ما نو ته به څنګه ویم چې مال ډوډۍ راواله او ته به څنګه چې پلانې شي راواله نه یاغو ته نه بس ما خورځه صحیح دی چې تا خورلې دي نو غلې بشي ندی حاتم طيي خواته د دې ژوند ډېر عجیب واقعات ناشنا واقعات ماته یاد دي الحمدلله یعنی په وخت کې ما یو کتاب کې مطالعه کړو یو واقعه به کې داوا د خواته یو میل مرغه خپل غلام ته امر وکوي د سالال کې سروي کې نه غوي سنشتوي کو خولال خولال کې وینو خوم نشته نو سوچ کې شو چې میل مرغه له هغه ته سړي نور میل مستقبل کوي نه زول ولر ګورم سوچ کوي زماغه اس خولال دلته کنه یو ولر ویغه ولال کې هغه ته اسغه هغه استغه ويقو یا خلک چې بشری جو یقه هغه اس ولل کې وخت سب دودرین ونی خړلې بس خو چې میلمه دي چې واپس لاړ نشي د حاتم طيب دومره سخی انسان د زوی د عدي رضی الله عنه خو دې سخاوت ولا صفایده ور نکړه چې ایمان نه وراوړي ایمان ډیر یو قیمتي شی دی الله دې منګه د مرګ پورې پر ایمان باندې قائم او دائم لري عدي بن حاتم رضی الله عنه هغه چې ما د رسول صلی الله علیه وسلم دا خبر اوریدلې د من حلف علی یمین څوک چې په یو خبر باندې قسم وخوري ثم راى اتقى لله منها او بیا په یو خبره کې پرهیزګاری ډیره ویني په بل خبره کې پرهیزګاری ویني فلیاتی التقوى نو هغه کار دی کوم چې د تقوا او د پرهیزګاری کاری رواه مسلم د حدیث په صحیح مسلم کې مطلب دا شو یو سړی قسم وخورو چې زبر د پلانی سره خبرې نه کومه دا قسم د اوس په جایز کارو خوړو کو په حرام کار په حرام قسم وخورو اوس د پرهیزګاری خبره دا ده چې د قسم مات کی او د سره
خبري شروع کین رسول سموي دغه کار کوي کم کې چې تقوا ده. د حدیث دې لپاره راوړل چې یعنی تقوا کار کوي. اخرنی حدیث په دې باب کې مؤلف رحمه الله وی عن ابي امامه صدي بن عجلان الباهلي رضي الله عنه. صدي بن عجلان وی سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب في حجة الوداع. ما د رسول صلی الله علیه وسلم دا خبر اوریدلی وکړه چې هغه خطبه کوله په حجة الوداع کې. نو دی ویلو اتقوا الله، د الله نه ویریږئ، په ځان کې تقوا پیدا کړئ. وصلوا خمسکم، او د خپل 5 منځونه کوئ. وصوموا شهرکم، او د دې میاشتې روژې نیسئ، د رمضان د میاشتې ده. وادوا زکات اموالکم، او د خپلو مالونو زکات ورکوئ. واطیعوا امراءکم، او د خپل مشرانو د مسلمانانو چې کوم مشران دي د هغوی خبره منئ. تدخلوا جنة ربکم، تاسو به د خپل رب جنت ته ننوځئ. رواه الترمذي. د حدیث امام ترمذي رحمه الله راوړی. نو د حدیث دې لپاره راوړی چې وګوره رسول الله موږ ته امر کړی ده چې په ځان کې تقوا پیدا کړئ. د درس کې اخرنی خبره او هغه د نیکانو خلکو صفات او خویونه. یو څو منټه پاتې دي، په دې کې به یو څو صفات او خویونه هغه بیان کو د دې لپاره چې دا به موږ کې راشي. ځکه چې ما لږ ساعت مخکې دا خبره وکړه چې تقوا پیدا کول یو طریقه ده چې تر دغه نیکانو خلکو هغه خویونه، تقوادارو خلکو هغه خویونه په ځان کې پیدا کړي. الله سبحانه وتعالی په یو آیت کې د تقوادارو خلکو ډیر زیات صفات راوړي، او زه هغه بیان کوم او دغه نه یو خوی بیان کو چې دا دې دغه دی. په قرآن کې الله په سورۃ ال عمران کې وسارعوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والارض. تادیو کوي، مقابله کوي د الله د بخانی طرف ته او د جنت طرف ته چې هغه پلنواله د زمکه او د اسمانونو په اندازه ده. اعدت للمتقین، دا جنت تیار کړی شوی د چا لپاره دی؟ متقیانو لپاره. وسلام موږ ته دغه متقیان خلک خی په دغه ایتونو کې موږ ته خولي. او زه به تاسو ته یو صفت دا غوي بیان کوم چې په دغه آیت کې دا اولنۍ صفت الله ذکر کړی دی، الذين ينفقون في السراء والضراء. اولنۍ صفت به وي کې دا دی چې هغوی په راحته کې او په سخته کې د الله په لار کې مال خرج کوي. په راحته کې ډېر خلک د الله په لار کې مال خرج کوي، خو دا د متقوادارو خلکو خاص صفت دی چې دوی په سخته کې هم خرج کوي. او دا ډېر ګران کار دی. اسان کار دی که ګران دی؟ چې به سړي باندې خپل حالات سخت وي، دی بیا هم د الله په لاره کې خرچه کوي. نن سبا خلکو ته د 10 روپو دی یو سم مالدار یې جنگ د سره کوي، جنگ به د سره وکړي چې زموږ د حالات ته وګوره او ستاسو د 10 روپو غوښتو ته وګوره. خو پرهیزګار خلک هغه دي که دوی باندې راحت وي او که دوی باندې سخت وي، خو د الله په لاره کې خرچه کول د هغوی نه هېرېږي. نو خپل حالات به کمزوري خو لږیږي خرچې به کوي. او په دې باندې د صحابه کرامو د سیرت راوچت کوي، ځان له مطالعه کوي او کوم چې موږ بیان کړی دغه واوري چې څنګه هغوی په غریبۍ کې هم خرچې کړي. ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصه. دې ته وایي که نه الله وایي دا صحابه کرام نورو له ترجیح ورکوي په ځان باندې، اگر که په دوی باندې سخت او په دوی باندې لوږی. لکه هغه صحابي چې د رسول صلی الله علیه وسلم مېلمه بولی کور ته، واقعیت معلومه ده که نه؟ زبیره هم بیانه کړې د خپل بچي دقه شان وږي پاتې کړو، بخپله دقه شان وږی پاتې شو، ښځه وږي پاتې شوه، ډوډۍ په چا وخوروله؟ مېلمه باندې. دې ته وایي الذین ينفقون في السراء والضراء. دویم صفت په دې آیت کې والکاظمین الغیظ، الله یې غصه پټوي. دا د تقوادارو خلکو دویم صفت دی. غصه سکي، غصه تیری، غصه باندې زور کوي، غصه پټي چې کوم معنی ولهم کی. نو تقوادار انسان د غصه کیږي ډیر نه، او چې کلم غصه شي نو کوشش کوي چې د غصه شي دا ختم شي. ځکه چې د پته چې د غصه د شیطان د طرف نه ده، او شیطان غواړي چې یو داسې قدم اوچت کم چې هغه د الله د شریعت خلاف وي. نو دا ګوره څه پښتو غیرت نه دی چې پلاني غصه وکړه دا چلو کو، پلاني دا چلو کو، پلاني دغه چلو کو. دا نه پښتو ده نه غیرت دی، بلکې دا بغیرتوب دی چې انسان په غصه کې راولګي او د الله د پولو نه واوړي او د الله د شریعت نه واوړي. دا د څه شي غیرت شو، او دا د څه شي هغه زړورتیا شو چې ته یادې. نو متقی انسان، پرهیزګار انسان خپل غصه باندې قابو لري. رسول الله صلی الله علیه وسلم وی پهلوان هغه نه دی چې هغه پهلواني کوي او د خلک اوچتوي او د ځمکو لی راچي، بلکې پهلوان اصل پهلوان کم یو دی
چې د غصې په وخت کې ځان کنټرول کړي، دا صحیح پهلوان دی او دا صحیح زړور انسان دی او دا پرهیزګار انسان دی. دا دویم صفت په دې آیت کې شو. دریم صفت والعافین عن الناس، او خلق بخي. الله اکبر، دا ډېر اوچت صفت دی چې څوک ورسره ظلم زیاتی وکړي نو دوی څه کوي؟ دی وبخي. د قیامت پورې نه دی چې پلاني ما سره دا کار کړی او دغه کار یې کړی، نو په ځان کې دا صفت راولي چې څوک د سره ظلم زیاتی وکړي هغه بخي او هغه معافي ورته کوي. او په دې صفت باندې ما مخکې ډېر زیات تفصیل کړی په نورو درسونو کې، هغه واورئ. دا په دې آیت کې سویم صفت شو. دریم څلورم صفت په دې آیت کې والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. الله وکړي چې دغوی نه ګناهونه وشي. د دې نه دا واضح شو چې د پرهیزګارو خلکو نه هم ګناهونه کوي، انسان کمزور دی، ګناه دې وشي نو الله را یاد کړي، الله چې را یاد کړي نو بخښنه غواړي. نو دا سویم صفت شو. څلورم چې دوی توبه وباسي الله ته. کمزور دی انسان، ګناه دې وشي خو چې څنګه دې ګناه وشي نو ډایرکټ توبه وباسي. بیا الله دغه آیتونو کې مخکې بل صفت هم ذکر کوي ولم يصروا على ما فعلوا، او الله په دې ګناهونو باندې هغوی همیشوالی نه کوي. چېرته کمزور دی، ګناه دې وشو، یو زموږ حالات دي که نه، موږ دا خپله خبره نه کوو، د هغوی خبره کوو، پرهیزګارو خلکو. زموږ په شان کمزوري انسانان خو په دې ګناهونو کې پراته وي. الله وایي د هغوی نه ګناهونه نه کېږي، خو که چېرته ته وشي کمزوري دي نو بیا ډایرکټ بخښنه وغواړي او په دې ګناه باندې همیشوالی نه کوي، د ګناه په دقه ځي پرېږدي. دا د پرهیزګارو خلکو بعض صفات دي چې په دغه آیت کې راغلي. په بل آیت کې الله سبحانه وتعالی د پرهیزګارو خلکو نور صفات ذکر کړي. الف لام میم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، هدایت لپاره د متقینو. خدای متقین څوک دي؟ اوس په دې کې بعض صفات واورئ. الذين يؤمنون بالغیب، اولنۍ صفت سره ایمان لري په غیب باندې، د نه لیدو په حال کې په الله باندې ایمان دی، او چې الله ورته څه ویلي دي، کومې خبرې چې د غیب سره تعلق ساتي هغه مني. د اوچت صفت دی د مسلمان او د مؤمن او د پرهیزګار انسان چې یو خبره لیدلې نه ده خو ایمان یې پرې ځکه چې الله ویلي، الله پیغمبر ویلي. ویقیمون الصلاة، او پابندي کوي د منځه. دا د پرهیزګار انسان صفت دی چې دی همیشه د منځه پابندي کوي، په جومات کې د جمع سره کوي، الا دا که وزري نو بیا خیر دی که کور کې وکړي. او د منځه ارکان واجبات سنت چې څه دي هغه پکې دننه راوړي، او داسې ټونګې نه وي لکه نن سبا چې غالبا خلک دا منځونه کوي. ومما رزقناهم ينفقون، او دریم صفت په دې آیت کې دا دی چې هغوی خرچه کوي د هغه مال نه کوم چې الله ورکړی. والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، او کوم قرآن چې په پیغمبر نازل شوی د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه مخکې چې په کوم پیغمبرانو کتابونه نازل شوي دي په دې ټولو کتابونو باندې ایمان لري. وبالآخرة هم یوقنون، او په آخرت باندې یقین لري. په بل آیت کې الله سبحانه وتعالی د پرهیزګارو خلکو نور صفات ذکر کړي. ولكن البر من آمن بالله، ایمان راوړه په الله باندې، والیوم الاخر په آخرت باندې، والملائکه په ملائکو باندې، والکتاب په کتابونو باندې، والنبیین په پیغمبرانو باندې، وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب، او مال ورکی سره د دې چې د مال سره محبت. الله وی مال ورکی سره د دې چې د مال سره محبت، ځکه چې د مال سره محبت خدای هر چا دی، خدای مال سره د محبت بل چاله ورکول د ډېر اوچت عمل دی. نو دوی مال ورکی چاله؟ خپلوانو له، یتیمانانو له، مسکینانو له، د الله په لار کې مجاهدینو له، څوک چې سوال کوي هغوی له ورکی، او دغه شان غلامان او قیدیان پې ازادوي. واقام الصلاة، او د منځه پابندي کوي. وآت الزکاة، او زکاتونه ورکوي. والموفون بعهدهم اذا عاهدوا، او چې کله چا سره لوز وکړي نو هغه لوز پوره کوي. والصابرین فی البأساء والضراء وحین البأس، الله وی صبر کوي په سخته کې، که هغه سخت مالی سختي او که بدني او مالی کې صبر اخی. څوک به مثال ورکولی شي لکه چې بیماری دا بدني سخته ده، په دې کې د پرهیزګار خلک صبر کوي. مالی سخته ده، به یو سړي قرضه ده، پیسو ته ضرورت دی، نه دا مالی سخته شو، په دې کې هم صبر کوي. وحین البأس، او کله چې جنگ ونخلي د مسلمانانو او د کافرانو په منځ کې نو بیا هم دوی صبر کوي. الله دغه آیت په آخره کې وایي اولئک الذین صدقوا
واولئک هم المتقون. الله دا خلق رښتینی او دا خلق پرهیزګار دي. ما خو دې شمار نه کړو چې 1 2 3 خو دا ټول صفات چې ما کوم ذکر کړو دا د پرهیزګارو خلقو صفات دي. یو څو صفات نور چې هغه نور آیتونه کې بیان شوي دي. یو صفت په هغو کې دا دی چې هغوی همیشه رښتیا وایي، دروغ نه وایي، دوکې چاله نه ورکوي. اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون. دغه شان د پرهیزګارو خلکو یو خوی دا دی چې د الله د دین د نښو ډېر عزت کوي. الله په قرآن کې وایي ذلک ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. الله يسوق چې الله د دین د نښو تعظیم کوي د زړه تقوا ده. د الله د دین نښه څه ده؟ لکه جومات د الله دین نښه ده کنه، د دې عزت کوي، د دې احترام کوي. قرآن د الله دین نښه ده، حدیثونه د الله دین نښه ده، د علما د الله دین نښه ده. او چې هر هغه شی چې د الله د دین سره تعلق ساتي دا خلک د هغې څه کوي؟ عزت کوي، احترام کوي، قدر کوي. د دې دلته په انسان کې تقوا راځي او د تقوادارو خلکو خوی دی. د تقوادارو خلکو یو بل صفت دا دی چې هغوی عدل کوي همیشه. ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى. الله وی چې کله یو قوم تاسو سره دشمنی کوي نو دې سنې چې دشمنی د لاسه عدل پرېږدئ، عدل به کوي. اگر که مخامخ ستاسو دشمني الله وی دغه تقوا ته نږدې خبره ده. نو پرهیزګارو خلکو کې دا خوی پروت دی چې هغوی همیشه څه کوي؟ عدل او انصاف کوي. که مخامخ سړی د هغوی خپل ومي خو هغوی حقه خبره کوي، که څوک ترې خفه کېږي او که څوک ترې خوشحالېږي. یو په هغوی کې دا صفت هم شته چې تقوادار خلک کله نه کله داسې یو شی هم پرېږدي چې هغه به حلال خو دی پرېږدي، دې یېرې نه چې داسې نه په حرام کې واقع شي. لکه حدیث کې راځي دع ما یریبک الی ما لا یریبک. یو شی ته په شک کې چې هغه پرېږده او داسې کار کوه چې ته په شک کې نه اچې. لکه مثال کې رسول صلی الله علیه وسلم واله، رسول صلی الله علیه وسلم به کله نه کله کجوره پرته وه، چا به یې ښودې وه، هغه به رسول صلی الله علیه وسلم راغسته چې ویې خورم نو د دې یېرې نه به یې پرېښوده داسې نه چې دا چې ته د صدقې کجوره نه وي. حالانکه داسې هم احتمال شته او کیدای شي چې دا چا ته هدیه یې ښودي، صدقه نه وي. په رسول صلی الله علیه وسلم باندې صدقه منع ده، په اهل بیتو په هغوی باندې صدقه منع ده. او چې کم سړی فایدې لپاره چې کم سړی دا دعوه کوي نن سبا چې زم د رسول صلی الله علیه وسلم په کورنۍ کې شمارلی کېږم او موږ سیدان یو پلاني او پلاني یو، نو په دوی باندې صدقې او خیراتونه څه دي؟ ورکولی شي که نه شي ورکولی؟ نه شي ورکولی. نو ډېرو پکې اول دا چغې والې وایي موږ داسې او موږ داسې. نو بیا بعضو پکې داسې واقعیت راغلي چې مولوي صاحب ورته خبره بیان کړې چې صحیح ده خو تاسو خو داسې وایئ خو ګوره بیا په تاسو باندې صدقې او زکاتونه او خیراتونه دا نه کي. بیا هغوی یاره پته نه شي چې زموږ دا نسب تاسو ته رسېدلی دی که نه. نه دا خبره ساتئ چې کم سړی دا وایي او وایي چې او زموږ نسب داسې دی او د دغه خبر باندې مضبوط ولاړي، نه بیا په ده باندې صدقې څه دي؟ دا بند دي. هدیه ولا څوک ورکولی شي چې د زما طرف نه هدیه شو هېڅ نه بیا خوړی شي خو صدقه نه شي. نو رسول صلی الله علیه وسلم به کله نه کله دا کجوره پرېښوده ویره داسې نه چې د صدقې دې ته تقوا وایي چې ته به کله نه کله یو حلال شی پرېږدې د دې یېرې نه چې داسې نه چې ته په حرام کې پرېنوځمه. دا یو څو صفات چې ما په تادۍ کې بیان کړو. الله سبحانه وتعالی دې په موږ کې تقوا راولي او الله سبحانه وتعالی دې موږ د پرهیزګارو خلکو په سب کې شمار کړي او الله سبحانه وتعالی دې موږ څنګه چې په دې مبارک جومات کې الله موږ یو ځای کړي دغه شان د الله موږ په جنت الفردوس کې یو ځای کړي. الله سبحانه وتعالی زموږ اخري خاتمې په ایمان کې او الله سبحانه وتعالی د مسلمانانو حفاظت وکړي که هغه د دنیا په هر ګوټ کې او الله سبحانه وتعالی د مسلمانانو د ملکونو حفاظت وکړي. او څوک چې د مسلمانانو د ملکونو دپاره څه بده اراده لري نو الله سبحانه وتعالی په دنیا او آخرت کې وشرموي او الله سبحانه وتعالی تباه او برباد کړي. دې څه چې زموږ درس اختتام ته ورسېدو انشاءالله پر روان درس کې به باقي چې کوم دروس دي ریاض الصالحین هغه به پوره کوو. هذا وبالله التوفیق وصلی الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.